السلام علیکم ګرانو کوونکو انشاءالله نن په ویډیو کې موږ زده کوو پاست کنټینیو ټینس چې پاست کنټینیو ټینس څه ته وایي او دا تاسو په کوم ځای کې استعمالولی شئ. په دغه درس کې موږ زده کوو چې په پاست کنټینیو ټینس کې نیگیټیو انټراګیټیو او پازیټیو جملې د فارمولې مطابق څنګه جوړیږي. دا ټولې خبرې به انشاءالله نن موږ په دغه ویډیو کې ښه په تفصیل سره او سټپ بای سټپ کوو. نو په دې وجه باندې ویډیو تر اخره پورې خامخا وګورئ. بیر ان مایند په یاد ساتئ پاست کنټینیو ټینس دا یو داسې ټینس دی دا د داسې کارونو دپاره استعمالیږي چې هغه په پاست کې یعنی په تیر شوي وخت کې به هغه جاري وي. مطلب دا ټینس د داسې کارونو طرف ته اشاره کوي چې هغه به په تیر شوي وخت کې روان وو جاري به وو. اوس که هغه 10 سکنډه مخکې وو که 10 کاله مخکې وو که 1 منټ مخکې وو که هر څه خو بس چې تیر شو بس تیر شو. لکه کله چې موږ په پښتو کې د نورو سره خبرې کوو چې یاره زه مصروف وم هغه مصروف و هغه چیس کو ما روټۍ خوړه هغه دا کار کو ما دا کار کو. زه په جومات کې وم کله چې تا ماته رنګ وکړو. I was in the mosque when you called me. ما روټۍ خوړه. I was eating the meal. هغه چیس کو. He was taking the tea. باران وریدو. It was raining. هغوی کرکټ کو. They were playing the cricket. نو کله هم چې موږ د پښتو دغه خبرې انګلش تاړو نو په دغه ټیم کې بیا موږ استعمالو پاست کنټینیو ټینس یعنی هغه خبرې چې هغه په تیر وخت کې جاری وي په تیر وخت کې روان وي. نمبر سیکنډ پہچان یعنی پیژنګلو. په دویم نمبر باندې په دویم سټپ کې بدلته موږ دا زده کوو چې د پاست کنټینیو ټینس پہچان پیژنګلو به څنګه کیږي. لکه ستاسو مخې ته څوک خبرې کوي تاسو یو ویډیو ګورئ یو آډیو اورئ کتاب ګورئ نو تاسو به دا پته څنګه لګي چې دا پاست کنټینیو ټینس دی او که نه دی. نو د دې لپاره دا په یاد ساتئ چې کله په یو جمله کې واز ور راغی یا ورکې واز راغی یا ورکې ور راغی نو دې مطلب دا دی چې دا پاست کنټینیو ټینس پازیټیو یعنی مثبت جمله ده. دا یو داسې کار دی چې دا په تیر شوي وخت کې کېدو په تیر شوي وخت کې جاري وو. په دویم نمبر باندې دا په یاد ساتئ چې کله په یو جمله کې واز ناټ راغی یا ور ناټ راغی نو دې مطلب دا دی چې دا پاست کنټینیو ټینس نیگیټیو یعنی منفي جمله ده. او بیا په دریم نمبر باندې کله هم چې د یو جملې په شروع کې په سٹارټ کې یا ورکې واز راغی یا ورکې ور راغی نو دې مطلب دا دی چې دا پاست کنټینیو ټینس انټراګیټیو یعنی سوالیه جمله ده. بس که چېرته تاسو دا پہچان یاد وي تاسو به هر کله کولی شئ چې د پاست کنټینیو ټینس هر یو جمله وپېژنئ او تاسو په دې کې هیڅ قسمه تکلیف نه وي. د ویډیو د شروع کېدل نه مخکې زه ستاسو ټولو نه یو وړه شانې غوښتنه کوم هغه دا کوم تصویر چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د دغه کس نوم دی نوید قاري صاحب او د دوی خپل چینل دی نعتونو او د دوی سبسکرپشن ډیر زیات کم دی. نو زه دا غواړم چې مهرباني وکړئ لاندې په کمنټ سیکشن کې او په ډسکرپشن کې ماره دوی چینل لینک ورکړئ. دا یو اسلامي چینل دی او بل دوی نعتونو اپلوډ کوي. زما ورکه خپل هیڅ فایده نشته خو مهرباني وکړئ چې دوی را چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو په دې وجه باندې به دوی ته ډیره حوصله ملو شي. اوس موږ راځو فارمولې ته. دا کوم فارموله چې تاسو په سکرین باندې ښکاري دا د پاست کنټینیو ټینس فارموله ده. اوس به موږ د پښتو یو جمله رالو او بالکل د دې فارمولې مطابق به انګلیش ته ترانسلیټ کوو او دې سره به تاسو د ټولو سوالونو جوابونه هم ملو شي او تاسو به دا پته ولګي چې په پاست کنټینیو ټینس کې درې قسمه جملې څنګه جوړیږي مطلب پازیټیو انټراګیټیو او نیگیټیو جملې په پاست کنټینیو ټینس کې څنګه جوړیږي. نو فارموله کې ټول نه مخکې زموږ نه غواړي سبجیکټ د سبجیکټ مطلب د کارکونکي. په دویم نمبر باندې غواړي یا به واز لګي یا ور او دې ته ویل کېږي هیلپینګ ورب. بیا په دریم نمبر باندې وی 1 د وی 1 مطلب دی د ورب لومبنی حالت. بیا همدغه وی 1 سره یعنی د ورب لومبنی حالت سره موږ لګو آی ان جی. په اخره کې کمپلیمنٹ یا ابجیکټ. د کمپلیمنٹ او ابجیکټ د دوه یو مطلب دی د دې مطلب دی هغه څه چې په سمانی کار کیږي. اوس دلته ټول نه مخکې موږ دا زده کوو چې واز په کوم ځای کې استعمالیږي او ور په کوم ځای کې استعمالیږي. نو په یاد ساتئ کله هم چې په جمله کې یا آی راشي هی شي ایټ ورکې راشي مطلب سینګولر سبجیکټ ورکې راشي د یو څه باره کې ورکې خبره وشي چې هغه واحد وي که انسان وي که حیوان وي که جاندار وي که بیجان وي چې هر څه وي خو چې یو وي بیا په هغه جمله کې د سبجیکټ نه بعد موږ استعمالو واز. لکه فار ایگزامپل آی واز هی واز شي واز ایټ واز. اکثر له ملګري داسې وایي آی ور خو آی ور صحیح نه راځي دا ویل کېږي آی واز. بیا په دویم نمبر باندې ور په کوم ځای کې استعمالیږي. په یاد ساتئ کله هم چې په یو جمله کې
دی یو وی راشي یا ورکې پلورل سبجیکټ راشي مطلب دوه یا د دوه نه د زیاتو څه باره کې ورکې خبره وشي که هغه انسان وي که حیوان وي جاندار وي بیجان وي چې هر څه وي خو چې یا دوه وي یا د دوه نه زیات وي بیا په دغه جمله کې د سبجیکټ نه بعد موږ استعمالو ور. ښه اوس راځئ چې خپل ټرانسلیشن سټارټ کړو. فار ایگزامپل زه ستاسو نه پوښتنه وکړم چې تاسو څه کول او ته ماته ووایې ما چیس کو نو ما چیس کو دغه جمله کومه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري اوس به دا موږ د فارمولې مطابق انګلش ته ترانسلیټ کوو. نو فارموله کې ټول نه مخکې زموږ نه غواړي سبجیکټ کارکوونکی چا چیس کو ما چیس کو نو زما لپاره استعمالیږي آی. په دویم نمبر باندې هیلپینګ ورب و یا واز ولګوه یا ور ولګوه کوم چې صحیح راځي نو د آی نه بعد استعمالیږي واز آی واز. بیا په دریم نمبر باندې د ورب لومبنی فارم نو د چیز کولو دپاره استعمالیږي ټیک آی واز ټیک. بیا په څلورم نمبر باندې تقریبا غواړي آی ان جی فارم نو آی واز ټیکینګ. بیا په آخري نمبر باندې ابجیکټ چې په څه باندې کار کیږي نو په چی باندې کار کیږي آی واز ټیکینګ د ټی ټی ویل کیږي چی ته I was taking the tea. دا پازیټیو جمله شوه مثبت جمله شوه. اوس د همدې مثبت جملې نه به موږ جوړو نیګیټیو جمله مطلب داسې به وایو چې ما چې نسکو. د I was taking tea مطلب دی چې ما چې سکو خو که چېرته ته داسې ویل غواړې چې ما چې نسکو نو هغه به څنګه وایې د دې ډېر اسانه او سمپل طریقه ده. که چېرته په یو جمله کې واز راغلی وي یا ورکې ور راغلی وي د دې نه بعد به ته صرف ناټ ولګې بس دا ستا نیګیټیو جمله شوه او د دې مطلب شو چې ما چې نسکو. لکه فار ایگزامپل I was not taking the tea د دې مطلب شو چې ما چې نسکو. په دریم نمبر باندې د دې نه به انټراګیټیو یعنې سوالیه جمله به څنګه جوړو داسې به څنګه وایو چې آیا ما چې سکو د دې هم ډېره اسانه طریقه ده. همدغه مثبت جمله ده که نه د مثبت جملې کې که واز راغلی که ور راغلی دا به راولې د جملې په سر کې به ووایې was I taking the tea was I taking the tea په آخر کې سوالیه نشان چې آیا ما چیس کو. دویم نمبر اگزامپل ستاسو نه څوک پوښتنه وکړي هغوی څه کول او ته ورته وایې چې هغوی خو روټۍ خوړله هغوی روټۍ خوړله. اوس دا جمله به موږ رالو او د فارمولې مطابق به انګلش ته ترانسلیټ کوو. نو په فارموله کې ټول نه مخکې زموږ نه غواړي سبجیکټ چا روټۍ خوړله هغوی د هغوی دپاره په انګلش کې استعمالیږي دی. بیا په دویم نمبر باندې غواړي چې یا واز ولګوه یا ور ولګوه صحیح هیلپینګ ورب ولګوه نو دلته به زه لګوم ور ځکه چې د دی مطلب دی هغوی او هغوی دوم کیدلی شي لسم کیدلی شي شلم کیدلی شي نو دا یو پلورل سبجیکټ دی نو دلته به زه لګوم ور دی ور. بیا د ورب لومبنی فارم نو خوړلو دپاره استعمالیږي ایټ دی ور ایټ. په څلورم نمبر باندې آی ان جی فارم دی ور ایټینګ د ایټ نه جوړ شو ایټینګ ځکه چې موږ ورسره آی ان جی فارم ولګوو. په اخري نمبر باندې په څه باندې چې کار کیږي یعنی ابجیکټ ورکې دی روټۍ نو روټۍ ته ویل کیږي میل دی ور ایټینګ د میل هغوی روټۍ خوړله. اوس د دې نه به موږ نیګیټیو جمله څنګه جوړو داسې به تاسو څنګه وایئ چې هغوی روټۍ نه خوړله. د همدې ور نه بعد ما تاسو ویلي که واز راشي که ور راشي د دې نه بعد صرف ناټ ولګوئ دی ور ناټ ایټینګ د میل هغوی روټۍ نه خوړله. داسې به څنګه وایي چې آیا هغوی روټۍ خوړله دا که واز راغلی که ور راغلی دا به د سنټنس په سر کې وایي ور دی ایټینګ د میل ور دی ایټینګ د میل د دې مطلب دا شو چې آیا هغوی روټۍ خوړله. دریم اگزامپل زه ستاسو نه پوښتنه کوم علي څه کول او ته ماته وایې علي مونځ کو نو علي مونځ کو دا به اوس موږ د فارمولې مطابق ترانسلیټ کوو. په فارموله کې ټول نه مخکې زموږ نه غواړي سبجیکټ چا مونځ کو علي نو علي ورکې سبجیکټ دی ځکه چې دا کار دا مونځ علي کوه زه به لګوم علي. په دویم نمبر باندې یا واز یا ور نو دلته به زه څه لګوم واز به لګوم ځکه چې علي یو دی واحد دی یو سینګولر سبجیکټ دی علي واز. بیا په دریم نمبر باندې د ورب لومبنی فارم نو مونځ کولو دپاره استعمالیږي مونځ ادا کولو دپاره آفر علي واز آفر. بیا همدې آفر سره به لګوم آی ان جی فارم نو د دې نه به جوړ شو آفرینګ علي واز آفرینګ. بیا کمپلیمنټ یا ابجیکټ هغه څه چې په څه باندې کار کیږي نو په مونځ باندې کار کیږي علي واز آفرینګ د پرییر علي مونځ کو.
ها اوس به داسې زه څنګه وایم چې علي مونځ نه کوو زه به د واز نه بعد ولګم ناټ سوري علي واز ناٹ offering the prayer علي was not offering the prayer علي مونځ نه کوو آیا علي مونځ کوو داسې به څنګه وایم همدغه واز به راولم د جملې په سر کې به ولګوم was علي offering the prayer آیا علي مونځ کوو په اخري نمبر باندې زه تاسو څلورم اگزامپل درکوم خو د دې زه تاسو صرف یو پازیټیو جمله جوړوم نیګیټیو او انټراګیټیو به تاسو خامخا جوړوئ اکثر له ملګري وي چې موږ ته یو ټاسک راکاو چې هغه موږ په کمنټ سیکشن کې خامخا کوو خو تقریبا 2-3 ملګري وو کې او نور یې نه کېدی کوم دا ستاسو فایده ده دې سره تاسو ته ډېره فایده رسي په کمنټ سیکشن کې خامخا د دې نیګیټیو انټراګیټیو جمله په خپل روباسئ ها موږ سره هغه جمله ده هغه کار ته روان وو مطلب هغه کار ته تو نو دا جمله به اوس موږ رالو دا موږ ترانسلیټ کوو نو فارموله کې ټول نه مخکې زموږ نه غواړي سبجیکټ څوک کار ته روان وو هغه د هغه لپاره استعمالیږي هی ها په دویم نمبر باندې واز یا ور نو دلته به زه لګوم واز ځکه چې هی مطلب دی هغه او هغه صرف یو کېدلی شي یو هلک یو سړی کېدلی شي په دې وجه باندې به زه لګوم هی واز بیا په دریم نمبر باندې د ور لومبنی فارم نو تللو ته څه ویل کېږي تللو ته ویل کېږي ګو he was go اوس د go سره به زه لګوم ing فارم he was going ها په اخري نمبر باندې ابجیکټ یا کمپلیمنټ هغه څه چې په څه باندې کار کېږي نو کار ته روان وو زه به لګوم work he was going to work هغه کار ته روان وو دا د مثبت جمله شو اوس به تاسو د نیګیټیو انټراګیټیو جمله په خپله په کمنټ سیکشن کې لیکئ مطلب داسې به وایي چې هغه کار ته نه روان بیا به داسې وایي چې آیا هغه کار ته روان و دا ستاسو هوم ورک شو مطلب په کمنټ سیکشن کې دا وکړئ چې دې سره ستاسو یاد شي ګرانو کتونکو زما پوره یقین دی چې تاسو به پاست کنټینیو ټینس مکمل زده کړی وي په دې باندې به تاسو پوه شوي اوسئ خو که د دې نه بعد هم ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال وي څه قسمه پوښتنه وي بالکل په کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایئ او زه به کوشش کوم چې تاسو ته په همدغه ټیم جواب درکړم او که چېرته تاسو غواړئ چې نور ټینسونه هم زده کړئ لکه پریزنټ انډیپینډنټ پریزنټ کنټینیو پریزنټ پرفیکټ او داسې نور ډېر ټینسونه نو تاسو بالکل کولی شئ چې هغه هم زموږ په چینل باندې وګورئ تاسو صرف پلیلیست ته لاړ شئ په پلیلیست کې بیا انګلش ټینسز ان پښتو او په هغه کې به تاسو ته ډېر ټینسونه مخې ته درشي څه ټینسونه آلریډي کمپلیټ شوي او په څه باندې اوس هم کار روان دی ګران کتونکو اوس دلته هم دې سره ماته اجازت راکوئ خو دا یو خبره په یاد ساتئ ما چې تاسو سره کوم چینل په باره کې ویلي هغه سبسکرایب کول مه هېروئ ځکه چې دا یو اسلامي چینل دی زمونږ رور دی زمونږ مشر دی نو که چېرته تاسو دا نعتونو چینل د کوم لینک چې ما لاندې په کمنټ سیکشن کې ورکړی او په ډسکرپشن کې مې هم ورکړی دا تاسو سبسکرایب کړئ نو دغه رور ته به ډېره حوصله میلو شي